آیا له چا له خبرو اغېزمن شوي یاست؟ فکر مه کړئ چې تاسو هم د هغوی یا د هغې په څیر شئ. اندېښنه مه کوئ، تاسو په دې ویډیو کې د ویناوالۍ په اړه ډېر معلومات ترلاسه کړئ. که په ویډیو کې په ذکر شوي لارښوونو عمل وکړئ، ډېر ژر به ښه ویناوال شئ. ناپلیون بوناپارټ وایي موږ د کلماتو په مرسته پر نړۍ حکومت کوو. په رښتیا هم الفاظ او وینا زموږ په بریا کې کلیدي رول لري. په هره زمانه کې د بریا لپاره تقاضاوې بیلې وي. 21مه پېړۍ د خپل مسلک ترڅنګ د ښې ویناوالۍ غوښتنه هم کوي. وینا څه ته وایي؟ یو کس یا یوې ډلې ته د کلماتو په مرسته د پیغام، مفهوم، فکر وړاندې کولو ته وینا وایي. وینا په عمومي توګه ډېر ډولونه لري. موږ د راکړې ورکړې، قناعت، د پیغام انتقال او ګڼو نورو مهمو لپاره وینا کوو. که غواړې ښه ویناوال شي، باید دا لارښوونې هیڅکله هم هېرې نه کړي. مطالعه د ښې ویناوالۍ لپاره ډېر معلومات لکه وجود ته د روح مثال لري او ډېر معلومات د پراخې مطالعې په واسطه ترلاسه کیږي. تاسو کولی شئ هر اړخیزه کتابونه ولولئ او په بېلابېلو برخو کې کافي معلومات ولرئ. د دې چارې بله ګټه دا ده، که تاسې په ناڅاپي ډول وینا لپاره سټیج یا دریځ ته وبلل شئ، ښه وینا به وکړئ. پر موضوع حاکمیت، کله چې تاسو له وړاندې موضوع درکړل شوي وي چې پرې وغږیږئ، نو ښه چانس لرئ. آمادګي ونیسئ او ځان چمتو کړئ چې په موضوع پوره حاکم شئ. که تاسو دا کار وکړئ، نو د وینا پر مهال به بشپړ ډاډ احساسوئ. خپلې خرابې ویناوې هېرې کړئ. که تاسو په وړاندې کوم ځای کې ښه وینا نه وي کړې، هغه صحنه له ذهن نه وباسئ. که چیرې تاسو تکراراً هغه ځای ذهن ته راولئ، جرأت مو ختموي. ورو ورو مو د وینا مهارت کمزوری کوي. تمرین وکړئ. که پلان شوې وینا ولرئ، نو کوښښ وکړئ په کور کې له وړاندې تمرین کړئ. تاسو کولی شئ چې ورور، خور، مور یا هم د کورنۍ بل غړي ته وینا واوروئ، یا هم کولی شئ د ښیښې مخې ته خپل ځان ته وینا وکړئ. دا کار مو ژبه روانه او پسیخه کوي. که مو معلومات خوښ شوي وي، نو یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو هم لایک کړئ او له ملګرو سره یې شریکه کړئ، ترڅو نور لیدونکي هم ترې برخمن شي.